دا ماشوم به تاسو وینئ چې د خاورو او لرګو نه لاندې پروت دی او یو ډېر دردمن مرګ ورته رسېدلی دی. دا د افغانستان د کونړ زلزله ده. په دې ویډیو کې به زه نن تاسو ته دا ویم چې دا زلزله ولې راځي. آیا زلزله د ګناهونو د وجې نه راځي؟ په کوم قوم کې چې ګناه سیوا وي نو سوال دا دی چې د افغانستان نه خو ډېر داسې ملکونه شته چې هلته ګناهونه سیوا کېږي، بلکې زه به ووایم چې په افغانستان کې په نن سبا دور کې اسلام د ټولو نه زیات دي. نو راځئ چې حقیقت وپېژنو. د بدقسمتۍ نه افغانستان جغرافیه په داسې ځای باندې واقع ده چېرته چې انډین پلیټ او یوریشین پلیټ د هغې منځ دی ده، او بیا دا د کونړ سیمه چې کوم ده دا د هندوکش غرونو ته نږدې ده، چېرته چې د ځمکې نه لاندې ابشار ډېر زیات دي. کله چې دغه فلیټس د یو بل سره جنګیږي یا د یو بل نه جدا کېږي نو د یو انرژي پیدا کوي او هغه بیا د زلزلې په صورت کې پورته راځي. دا خو جیولوجیکل نظریه ده. دویم اسلامي نظریه سره آیا دلته عذابونه سیوا دي که نه دا زلزله په نیکانو خلکو باندې راځي؟ نو جواب دا دی، الله په قرآن کې فرمایي وي هر مصیبت چې تاسو ته رسیږي دا ستاسو د اعمالو د وجې نه. او دویم دا دی چې وایي موږ په تاسو باندې امتحان کوو د خیر یا د شر، د دې لپاره چې صبر کوونکي موږ په دې باندې معلوم کړو. سورة الانبیاء کې په آیت نمبر 35 کې الله داسې فرمایي. او دریم دا چې حضرت عمر رضی الله عنه کله به چې زلزله وشوه نو عمر رضی الله عنه به خلکو ته ویل چې کله هم زلزله وشي نو خامخا به موږ او تاسو ګناهونه زیات شوي، نو پکار ده چې توبه موږ وباسو، مسلمانان توبه وباسي الله ته. نو دا خبره کول چې په افغانستان کې زلزله ځکه راغله چې دلته ګناهونه سیوا دي په دې خلکو کې، نو دا وجه نه ده. یو د جغرافیې مسله ده، دویم الله په خپلو نیکانو خلکو باندې امتحان کوي. دې کې د مؤمنان چې دي دیو باندې امتحان کېږي چې دوی صبر کوي که نه کوي. نو مسلمان له دا پکار دي چې الله ته رجوع وکړي، استغفار ووایي، توبه وکړي او صدقه ورکړي. د صدقې سره نبی اسلام فرمایي د انسان نه مصیبتونه لرې کېږي او د ګناهونو نه ځان وساتي. پنځمه غټه خبره ده چې انسان د ګناه نه ځان وساتي. دا د کونړ د زلزلې مکمل ویډیو د نو مخکې در سره وګورئ او ویډیو خامخا لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ د سپورټ دپاره. انشاءالله را روان ویډیو کې به نور معلومات هم دغسې تاسو ته درکوو.